خلک په فوټپاتونو باندې ناست دی، خپلې شپې روڼې په خپلو خرچو باندې لګیا دی. د 4-5 ورځو نه خلکو له څومره تکلیف چې کوم دی میلاو شو، خو چونکې دم والا مولانا چې کوم دی رانغی، ترکیې والا مولانا چې کوم دی پېښور ته رانغی، خلک هسې په دې تمه باندې وو او خلک په دغې باندې ویل چې یاره مولانا صاحب چې کوم دی دننه مطلب دا زړه ویډیو و چې یاره هغه د اوښې متیاز یې ولس کړي دي. دغې ټول حقیقت سره شیر کومه چې یاره متیاز یې ولس کړي دي او خلک ته یې ولید مطلب دا دی ګبراو شو. مختلف قسمه خبرې روانې دي، ویډیو راسره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو او بچیانو څنګه چې تاسو له پته ده چې یاره او د ترکیې د مولانا چې کومه غوغا جوړه ده په سوشل میډیا باندې چې یاره هغه به راځي. لاول خلک په دغې کشمکش کې شو، څوک په منډه شو، مطلب خپل خپل کارونه خلکو پرېښودل، لاړ پېښور ته. دا ټول خلک لاړو، د چا مطلب چا خپل ځان سره رور کړی، ملګری کړی کوم چې معذوره، چا خپل زوی، چا وراره وغیره څومره چې معذوره وو هغه لاړو. زنانو چا پکې خلکو پکې زنانه هم بولي دي چې یاره ماشوم به دی مطلب خلاری کم معذوره وغیره. څومره تکلیف خلکو له میلاو شو. تر دې دمه چې کوم دی د مولانا هېڅ پته نه لګي، نه د څه اطلاع شته چې یاره پېښور ته به راځي او که به نه راځي. او بله ټولو ملګرو له خواست دا دی چې یاره تاسو هېڅ به هېڅ چې کوم دی کړاو مه کوئ، ځکه چې دا کومه صدر اکبر خان هغه ویډیو کړې وه چې یاره په 14 تاریخ باندې یعنې په 14 نومبر دا تېر شوی کوم 14 نومبر د پیر ورځ او په 11 بجې باندې به مولانا صاحب چې کوم دی کیني، د ورځې به 200 مریضان چې کوم دی ګوري. نو تاسو ټول چې کوم دی ځان 11 بجو له د پیر په ورځ راورسوئ. نو خلک د خالي په ورځ باندې تللی دی چې یاره د اتوار په ورځ باندې به مولانا راځي او په سهار له به زموږ کار کېږي، مطلب دم به زموږ په ماشومانو یا وراره د چا سره چا زوی په هغې باندې به دمه چې کوم چې معذوره دي. نو خلکو ته چې کوم دی څومره تکلیف میلاو شو. او بله خبره کوم د مولانا دا خبره چې روانه ده چې یاره هغه د اوښې متیازې چې کوم دی سکلي دي. نو دا یو واقع چې کوم دی ویډیوګانې مو ته کتلي پخوانۍ واقعیاګانې د مولایي صاحبانو، د عالمانو، د مفتیانو، دا چې تاسو کله وګورئ چې یاره پخوا زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم دی یو داسې خلک وو چې یاره په هغې څه بیماري لګېدلې وه، د هغې د خېټې چې کوم دی پړسېدلې وې، نو د هغه مطلب د هغې بیماري ښه کېده نه. نو الله پاک چې کوم دی حکم وکړو چې یاره دوی ته ووایه پیغمبر ته چې دوی لاړ شي او د اوښې متیاز یې دغه پی دې شامل کړي، دغه د اوس کې. نو کله چې هغوی داسې عمل وکړو د هغې خېټې خپل ځای له ورالې. اوس دې مولانا چې کومه دا عمل کړی دی، تاسو به سوچ کوئ چې یاره د ده خو نه خېټه پړسېدلې ده او هغه متیاز یا پی چې کوم دی د شامل کړي دغه ده وسلو. نو والله په دغې ګیم باندې چې کوم دی لا تر اوسه پوهېږو نه چې یاره داسې څه شوي دي، دا په څه وجه چې کوم دی معلومه ده او په څه وجه باندې چې کوم دی د عمل کړی دی. د دغې انشاءالله پوره حقیقت به چې کوم دی مخې له راځي او انشاءالله ستاسو به د ویډیو په ذریعه باندې شیر کوو. فلحال دغه حقیقت و چې یاره هغه د پېښور ته د راتلو هېڅ امکان نشته. ټولو ملګرو له خواست چې یاره کوشش په اسلام آباد کې دغه د سیاسي خلکو سره مطلب اسد قیصر سره دوی سره چې کوم دی و او لا دا پته اوس نه لګي چې یاره پېښور ته به راځي که نه. ویډیو مخکې ډېره شیر کړئ ملګرو سره چې ټولو ملګرو له پته ولګي چې یاره څوک هسې به چې کوم دی کړېږي. والسلام.